عزت په بې عزتۍ کې لټو، مونږ عزت په دنیا کې لټو. الله وایي داسې نه ده. ستا په معاشره کې ډېر په کمه درجه کې یادېږي، ډېر په سپکو الفاظو باندې یادېږي، ډېر په بې عزتۍ باندې یادېږي. په اجرا مجلس کې د هغې تذکیره نه کېږي. ولې زمونږ ذهن، زمونږ سوچ، زمونږ فکر دنیا طرف ته تللی دی. مقصد مو دنیا ګرځولې ده. الله پاتې، د الله رسول پاتې، دین پاتې. مونږ عزت په بې عزتۍ کې لټو، مونږ عزت په دنیا کې لټو. الله وایي داسې نه ده، بلکې عزت د الله په لاس کې دی، ذلت د الله په لاس کې دی. عزت په دین کې دی، ذلت په دنیا کې دی، رسوایی په دنیا کې ده. دا خلک مونږ ته ډېر کمزوري ښکاري. داسې دا خړ پړ طلبا چې دلته ناست په خاوره په کارپېټ باندې بجلي وي نه وي، یخني ده، او د الله کلام زده کوي. الله اکبر. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه خلک چې دین زده کوي، د دین علم زده کوي، ملائک دوی ته وزرې غوړوي. الله اکبر. دا مقام مرتبه الله بل چاته نه ده ورکړې. هغه خلک چې مونږ ته سپک ښکاري، الله وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. الله وایي، د الله رسول وایي بهترین په تاسو کې هغه دی چې خپله دین زده کي، قرآن زده کي، احادیث زده کي، بل ته ور وښایي. دا بهترین دی په تاسو کې. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي چې دا خړ پړ کمزوري دا څوک دي؟ دا د انبیاو وارثان. څوک دي؟ زمونږ او ستاسو په معاشره کې سیدان، میاګان، دوی ته ولې مونږ داسې اوچت مقام؟ وجه څه ده؟ څه وجه ده چې سید او میا دوی ته مونږ عزت ورکړی، مقام ورکړی؟ څه وجه ده؟ چاته وجه معلومه؟ وایي چې دا د پیغمبرانو اولاد دی. څه شی دی؟ داسې ده که نه؟ نو چې هغوی ته دومره مقام ورکوو، نو ولې اصلي وارث ته پیغمبر ته چې د الله نبي وایي چې العلماء ورثة الانبیاء، هغه علما چې حق پرسته دي، حق بیانوي، دعوت یې چاته دی؟ الله ته، د هغې رسول ته دی، قرآن ته، احادیثو ته دی. د الله طرف ته خلک رابلي، د پیغمبر طرف ته خلک رابلي. د الله نبي وایي دغه علما دي، حق پرسته علما دي، العلما دي. دا د انبیاو وارثان دي. د انبیاو د وارثانو قدر پکار دی.